او لارښود او ممثل جاوید عابد چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی. ورڅخه هیله کوم چې د سټیج مخې ته تشریف راوړي. اعلان وکړه زه مکتب شروع کوم. وام زه به لیونی نه یم، زه مکتب شروع کوم. څنګه خلک یاست ولې مې وویل اعلان وکړه هېڅ وکړه. و ما د بل ملازم څخه اجازه واخیستل، تا هغه څه پوښتنه وکړه. په خپل سر نه یم راغلی. څونه غټ مکتب یې جوړ کړی دی. دا څوک دی؟ څونه غټ عکس مو موښلولی دی. څوک؟ غازي امان الله خان؟ دا څوک و؟ چې زموږ وطن یې ازاد کړی دی. زموږ وطن دا ازاد کړی دی. څونه غټ بیرغ دی، تور سور زرغون، په منځ کې چې شور لیکلی دي باج شوروي لا 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 اله الا الله محمد رسول الله. کلمه شریفه په ما باندې شور لیکلې ده. څنګه ټوک ټوک دی دا بیرغ. دا بیرغ خو به مو هم نیول کولی. څونه ځایونه یې په دې مکتب کې جوړ کړي دي. څونه غټ ځای دی. دې د خښې څنګه ورغورځولې. څونه صنفونه دي. 1 2 3 4 8 10 12 حساب یې راسره کړي. کوم صنف ته ورشم؟ استاد دې د دې شاګردان یې بازی کوي. الله څنګه ظالم معلم دی. شاګردان خواران څنګه وایي. څوک یې څنګه خوش معلم دی. سړی بیا سم ته لا نه ګوري. کوم سم ته ورسم؟ دغه سم ته ورځمه. دا استاد لا نیک ښه سړی معلومېږي. لارې چیرې ده؟ معلم یې ولاړ دی. زه یم معلم ما پرېږدې. ولې راوړې معلم صاحب زیاته د ځان سره ږدمه. خو اخلاقي یې معلم صاحب. ولې نه اخلاقي معلم صاحب غله نو کم لږ دی. اخلاقي معلم صاحب تا دې ږدمه. ته نکیلا راکړه نکیلا راکړه. ته نارې ما اوس زما په کټا کښېنمه. نکیلا راکړه وروره. نکیلا راکړه وروره. دلته په اول کټا کښېنم. یکی دروازه کښې وروره. ځای نشته خو تو دغه څنګه کښېنمه. ته یکی دروازه کښې وروره.
نه کې درواز کېږه خدای بیسته چی؟ معلم صاحب دا ما ته وایي ته خیرن یې معلم صاحب ته ورته وګوره دوی په ما کار لري چی شي خپله به دې کالي زاړوي موږ خواران معلم صاحب ته ورته وګوره ما ته وایي ستا کالي زاړه دي روپیه پلک سکتر شرک دستی در کوم از خپل نمبر لیکم خورم خیانه راکه ما دو نمبر لیکم ستا کلمه پلاره که وراره دا پنسل راکه څنګه زوړ پنسل دي خپله بیا نسې لیکلی لیکلی سم موږ بیا داسې نسو لیکلی موږ په پرو خط زده کړی دي ته نه کې مخ ته وڅېږه دغه ته نه کې مخ ته وڅېږه ته شاته وڅېږه ته شاته وڅېږه ته اوس څنګه زه نوم درته ولیکم چې اوس ګور ته نه کې وڅېږه نه کې وڅېږه ته ناوه مه وه خو خط یې راڅه خراب کړي تو ګوره اوس یې نو راڅه خراب کړي ته ورته بل ولیکم چې وګوره ښایسته دی چې وګوره ښایسته دی کتابچه چپه درته پرته ده چې داسې کړه واخله دا دې قلم دی معلم صاحب دا ته څه شي لیکې د سهار رئیس دغه خېټې دې پلای داسې کې بیا یې داسې کې دا خو زه لا لیکلی سم خلک خطابه شي وازده معلمینو داسې یې سمه ده معلم صاحب ښېنمه ما هم نه دي ویلي چې دا کوڅه ده ته کوم که زه ستا خط وګورم لږ را ښکاره کړه ما زه ګورم ولې چپ سم څه شي حاضرې حاضرې شته اوس مې په یاد شوه هنومان چې پکښې لیکې سمه ده چې پوهېږم فرید ستا نوم دی حضرت محمد ستا نوم دی حضرت محمد ستا نوم دی معلم صاحب زما نوم به دا کتاب کې ولیکه زه مکتب شروع کوم زما داسې مکتب خوښ دی وویلی مې دي لږ مې ویلی زموږ په کلي کې خو هغه وسوځي خلکو وسوځي معلم صاحب هغو خلکو ویل اول موږ په کلي کې د کفارو ځای نه پرېږدو سوځي معلم صاحب زموږ معلمان مسلمانان ولمونځونه کوله ما دګر سره کافر نه دی ځلي معلم صاحب
شاګردان خو زموږ د کلي وو ما ته را معلوم و یا معلم صاحب زه بل سیم ته نه ځم ما د هغه سیم خوښ دی معلم صاحب د هغه سیم معلم بیده و شاګردان یې بازۍ کولې د دغه سیم معلم یې داسې خوښ کړو شاګردان خواران یې واله د دغه سیم استاد صاحب سره وځغسلو لکه دا مکتب چې د ده د پلار یې سړی به نور ته راځي یا معلم صاحب زه د هغه سیم خوښ دی زما نوم یې معلم صاحب ما په کلي کې توری بولي ولاړ سم ته نارې ما خو معلم صاحب راته وایي ولاړ شه چې نارې وایي پلار مې و پلار مې د ډېره نازه ترجان بولي معلم صاحب ور پلار داسې ګران یې معلم صاحب هر چیر چې زه زما پلار ما د ځان سره بیایي معلم صاحب لرې لرې ځای یو ته ځو کله کله چې لرې ځای ته ولاړ شو پر لارې زه ته زه ستړی شولم زما پلار ما په شا کې زما پلار بیخي ښه سړی دی داسې خوند کوي چې پلار په شا کړی معلم صاحب ما پلار مې ښار ته هم بیایي معلم صاحب هر شی را رانیسي هر شی را رانیسي معلم صاحب کالي صدرۍ بوټونه کالي هر شی را رانیسي دا خو دې بله ورته معلم صاحب یوه ورځ مې پلار په باغ کې کار کوي خلک راغلل او یې زما پلار ښه ډېر ووالي بیا یې لاسونه پښې ور وتړل اخر ورته ژړل لاسونه مې ور مچ کړل ښه ورته ولوېدلم خلک زما په خوله نه کول زما پلار زما پلار زما مخ ته په دونه چاړه لال کړي کله چې تل ما ته ویل ستا پلار جاسوس و معلم صاحب زما پلار جاسوس نه و زما پلار بزګر و مشر ورور هو معلم صاحب یو ورور لرم معلم صاحب پر مشر ورور بیخي ډېر ګران یم معلم صاحب زما د مشر ورور په کوزده کې زما ورور ما ته ساعت را رانیوي داسې برېښېدی معلم صاحب د ده په کوزده کې مو ښه ساعت تېر شو معلم صاحب زه ورور جوړه ګرځو خلک نه وایي چې دا ورونه دي هغه چې وایي بالان دي مخصن چې ډوډۍ وخورو په خونه کې یو دا بېدېږو همدې و چې بېدېږو پر هغه وخت همدې و یا پلار د ده یې را چپه کړم پر لاس یې ور ناست یم بیا دوی ما را چپه کړي ښه ستړي څه بېدېږو معلم صاحب څنګ پر څنګ بېدېږو معلم صاحب پر دغه ځای څه بېدېږم پر دغه ځای مې معلم صاحب یوه شپه ټوله په کور کې ویده وو نیمه شپه وه درام سو چې د خونو سره ووتلو د سرای دروازه مو په بمه زور شوې وه په سرای کې بیړې وې د بیړې بعد نه بلده خلک په درشي کې کور ته راغلل لوی لوی نارې یې والې موږ چې د سرای په منځ کې وتړلو زما کوچنۍ خور ژړله هغه یې په لغت ووهله په خونه کې بندي کړه د کور ټول شان یې په برچو سرې سرې کړه اخر چې تلل زما د مشر ورور په سر یې کڅوڼه ور واغوستل لاسونه یې د شا ور وتړل دا خلک په ژبه موږ نه پوهېدو نو پاک پاک القاعده به ویل چې وتل زما ورور یې د ځان سره بوتلي معلم صاحب لاس کاله کېږي چې ورور مو ورک دی نه د مرګ حال لرو نه د ژوند حال لرو
معلم صاحب نوره کورنۍ او شکر زما مور لرم معلم صاحب هم مې کوچنۍ خور ده معلم صاحب معلم صاحب پر مور ډېر ګران یم مور مې ډېره مهربانه ښځه ده هر ماښام چې ډوډۍ وخورو ما ته زما د کوزدې خبرې کوي وایي کوزده در کوم زه بیا کله کله لږ لږ په عذابوم او زه کوزده نه کوم که مې کوزده کول په ښار کې کومه د ښار نجونې کې ښایستې دي مور مې در غوښ کش کړي وایي موږ غریب سرایي خلک یو موږ د ښار نجلۍ څوک راکوي شته وایه زه ناره کوم الا غوږ دې راخوښ کړي کوچنۍ خور مې راوځغلي زما د مور لاس زما د غوښ په خطا کې زما په غاړه کې لاس راواچوي ما ته وایي لالا څنګه مې د مور څخه خلاص کړې ګوره ستا واده ته به ما ته ښایسته کالي راکړې ستان سمه ده معلم صاحب کوچنۍ خور مې ډېره هوښیاره ده ډېره راباندې ګرانه ده هره ورځ چې د باندې څخه راځم خامخا یو شی ورته راوړم کله نخود کله چاکلیټ کله یو شی کله بل شی کله کله ورته وایم هېڅ شی مې نه دي راوړي یا دا زما به جیبو کې تلاشي کوي په دې جیب کې راوګوري په دې جیب کې راوګوري په دې جیب معلم صاحب یوه ورځ مې مور ډېره خوشحاله وه ما ته ویل زه سبا اختر دی لاړ شه ښار ته د کور دپاره میوه راوړه عبدل سمه ده زه چې د کور څخه وتلم کوچنۍ خور مې راوځتل در لاس یې ټینګ ونیولم ما ته ویل لالا ما ته نکریزې راوړه ما ته بنګړي راوړه عبدل سمه ده زه ښار ته ولاړم سودا مې وکړل د خور دپاره مې بنګړي رانیول نکریزې مې رانیولې چې بېرته کلي ته راغلم چې کلي ته مې وکتل کلي دود ګرځېدی کلی بمبار کړی و کلی نه و مور نه وه اور نه وه څنګه معلم صاحب کلي ته و یوه ورځ مې مور پلار وهېجېدل لاړ به سم زیارت بیا وکړم په ښار کې په موټر کې کښېنستم د کلي پر خوا روان سولو کلي ته نه ورسېدلې یو موټر مو د مخه سو واده پکښې کې و د انسانانو داسې ډک و معلم صاحب موټر چې زموږ څخه ښه مخته سو سره لمبه پورته سول د واده په موټر هم به تاو سو موږ شور ورسېدلو هېڅوک ژوندي نه وه پاته ټوله مځکه د انسانانو غوښه اخیستې وه زموږ د موټر ټول خلک راښکته سول د انسانانو غوښه یې ټولولې زه ملاتا سولم د انسانانو غوښې مې راټولولې په دا وخت عسکر راغلل زه یې ونیولم ما ته یې دا بم تا پټ کړی و ما ورته وژړل ما نه وي پټ کړی ویا تا پټ کړی و ما ورته وژړل ما ویل زه کلي ته نه یم راغلی دا ډېر وار ما څنګه پټ کړي ما ته ویل یا تا پټ کړی و زه ځان سره یې بوتلم ښه ډېر یې ووالم اخر یې راته ویل نو ووایه چې دا بم تا پټ کړی و ما ورته وژړل ما ویل چې ما نه یې پټ کړی څنګه وایم چې ما پټ کړی و ډېره مننه کوم غونډه مو دوام لري او د غونډې په دې برخه کې ښاغلي نجیب الله کابلي ته په درنښت بلنه ورکوو چې راسې خپلې لنډې ویناوې واوري او ورپسې ښاغلې حمیده وردګ راځي